خلک منت کوي ساقي ته راکا ساقي په ما پسې پیالې ګرځوي او نعیم شاکره چې مین شي سړی نعیم شاکره چې مین شي سړی ځان سره بیا د خوب ګولې ګرځوي ډېره مننه ډېره مننه السلام علیکم ګران مینوالو زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا اشفا خان د ادبي مرکې او نوې خپرونې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو نن موږ سره ډېر ګلونه ناست دي ډېر شاعران نڅا ناست دي پای کې عرفان مینوال دی را سره او نعیم شاکر صاحب دی را سره سباون دی را سره صاحب قادر صاحب دی نور مرګري دي دوی ټول را سره راغونډ شوي دي جبل کې یو وړوکی غونډه پروګرام را جوړ کړی دی نو په دې خپله مرکه کې زه ته هرکلی وایم نعیم شاکر صاحب سلام مې واخلې السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه چې تاسو مونږ له دا موقع راکړه ځکه چې مونږ خو په خلکو پسې ځو ریکارډینګونه دی کوو نن تاسو مونږ له دا موقع راکړه چې ستاسو سره کېناستو د سباون صاحب قادر عرفان مینوال سهیل ثاني صاحب دا څومره ملګري چې ناست دي ټولو ډېره زیاته مننه چې زموږ سره کېناستل ستاسو هم ډېره مننه او اوس د خوږو مینوال تاسو خواږه کلامونه سم راوړي دي د غزل نه مخکې سباونه یو درې شعر دي چې په شای وکتل روانه شوله خدای خبر څنګه مهربانه شوله په شای وکتل روانه شوله خدای خبر څنګه مهربانه شوله هغه په ما چې به زړه نه سېزو هغه اینده وه مسلمانه شوله مننه هغه په ما چې به زړه نه سېزو هغه اینده وه مسلمانه شوله مور مې په دواړه مخه ښکل کړمه زه که لاره سخته او اسانه شوله او هله په مینه باندې پوه شوله هله په مینه باندې پوه شوله هغه جینۍ چې بې جانانه شوله مننه د غزل یو څو شعره درته وایم چې زما سره یو څو خبرې وکړي چې زما سره یو څو خبرې وکړي د ټوپک او تماچو خبرې وکړي او اوسني زلمي بابا نه خبر نه دي اوسني زلمي بابا نه خبر نه دي دوی د نورو نظریو خبرې وکړي او سباونه ګاونډی چې په بلی مې صفت وکړي مور مې زر د سپېلنو خبرې وکړي مننه ګاونډی چې په بلی مې صفت وکړي مور مې زر د سپېلنو خبرې وکړي او جانان وایي بې وفا زه په خندا شم جانان وایي بې وفا زه په خندا شم دا دې څه د لیونو خبرې وکړي مننه او د غریب ژوند د بلا کړمو ډک وي د غریب ژوند د بلا کړمو ډک وي خوار به څه د خوشحالو خبرې وکړي او ثاني د دې نن وخلکان د الله پوی کې د دې نن وخلکان د الله پوی کې ټوله ورځ د جنکو خبرې وکړي مننه د دې نن وخلکان د الله پوی کې ټوله ورځ د جنکو خبرې وکړي او په اسمان کې چې وریځ ویني دا بازې خو په اسمان کې چې وریځ ویني دا بازې په لالچ شي د نشو خبرې وکړي مننه په اسمان کې چې وریځ ویني دا بازې په لالچ شي د نشو خبرې وکړي او یو غزل به سره شریک کړم چې غزل دی چې په جړا ورته ریبار خبرې وکړې هله ګل سره مالیار خبرې وکړې په موده پسې جانان تپوس لراغې په موده پسې بیمار خبرې وکړې مننه په جړا ورته ریبار خبرې وکړې هله ګل سره مالیار خبرې وکړې په موده پسې جانان تپوس لراغې په موده پسې بیمار خبرې وکړې مننه او پښتانه په خپله ژبه ګویا نه شو پښتانه په خپله ژبه ګویا نه شو دوی ټول عمر د اغیار خبرې وکړې سپین ته سپین او تور ته تور وې ملګرو سپین ته سپین او تور ته تور وې ملګرو یو سړي نن ښه په جار خبرې وکړې او د پښتون غم د بیان نه کو شاعره ثاني د پښتون غم د بیان نه کو شاعره تا خو تشې د خمار خبرې وکړې مننه د پښتون غم د بیان نه کو شاعره تا خو تشې د خمار خبرې وکړې او سباونه
ما ټول عمر د اقرار خبرې وکړې تا ټول عمر د انکار خبرې وکړې مننه ما ټول عمر د اقرار خبرې وکړې تا ټول عمر د انکار خبرې وکړې او بیا یې یو ځای ولیدونه یم شاکره ستا په سر راته نن پلار خبرې وکړې مننه په اخره کې به درته دغه یو غزل ووایم چې ډېر ملګري اکثر ډېر وخت شو چې ملګري اوري خو بیا هم خوښه ده د مینوالو د هغې فرمایشونه چې غمونه سم دلی دلی ګرځوي دا څوک چې نښې د یارۍ ګرځوي غمونه سم دلی دلی ګرځوي دا څوک چې نښې د یارۍ ګرځوي د پښتنو بچي به څنګه ښه شي چې په کباړ پسې بوجۍ ګرځوي مننه د پښتنو بچي به څنګه ښه شي چې په کباړ پسې بوجۍ ګرځوي او صیب د غریب پیژندل ګرانه نه ده دواړه لاسونه به پولې ګرځوي صیب د غریب پیژندل ګرانه نه ده دواړه لاسونه به پولې ګرځوي څوک د ځوانۍ په قدر نه پوهېږي څوک تصویرونه د ځوانۍ ګرځوي مننه څوک د ځوانۍ په قدر نه پوهېږي څوک تصویرونه د ځوانۍ ګرځوي او د ملکڼ سپرلیه بیا تازه شوې د ملکڼ سپرلیه بیا تازه شوې څوک به رباب څوک به شپېلې ګرځوي مننه د ملکڼ سپرلیه بیا تازه شوې څوک به رباب څوک به شپېلې ګرځوي او خلک منت کوي ساقي ته راکه خلک منت کوي ساقي ته راکه ساقي په ما پسې پیالې ګرځوي مننه خلک منت کوي ساقي ته راکه ساقي په ما پسې پیالې ګرځوي او نعیم شاکره چې مین شي سړی نعیم شاکره چې مین شي سړی ځان سره بیا د خوب ګولې ګرځوي ډېره مننه ډېره مننه څه میسج خوږو ملګرو ته خپل مینوال ته پیغام څه ورکوي نو ورکوي ورته پیغامونه به زما دوی یو به شاعرانو ملګرو ته یو به عام مینوالو ملګرو شاعرانو ملګرو ته خو دغه وایم چې مونږ له دا نه دي په کار چې په یو بل پسې خبرې وکړو لکه شاعر سړی دي د قام سترګې ویلې کېږي په کار دی چې مونږ دا خلک په سمه لار روان کړو مونږ په رنګخطي یو په یو بل پسې پلان کې په شعر کې دا وي او پلان ډنګري دا وي او پلان کې داسې دی هغسې دا بغض او دا کینې دي نور څه نشته که دا مونږ د ځانه ویستې لکه دا لازمي نه ده یو شاعر دی هغه د عزت او شهرت دا خدای پاک ورکوي یو سړي له به ډېر ورکړي چا له به لږ ورکړي په هغه کې به څه کمالي په مونږ کې به څه کمي چې خدای پاک راله مونږ هغه مقام نه راکوي هغه کې به داسې څه کوالټي څه اخلاق څه ښه اخلاق په حساب وي هغه هغه ځای ته رسي بل عام خلکو ته دغه خبره ده چې پښتو کوئ پښتو لیکئ پښتو لولئ بلا خلک مونږ ته ټلیفونونه وکړي چې یاره زمونږ د پښتو پښتانې د پښتو شعرونه هم خوښ دي خو پښتو پړاولی نه شو پښتو لیکلی نه شو نو دغه یو خواست به دې خلکو ته کومه چې که تاسو په خپلو بچو ډېر ښه سبقونه په انګلیش میډیم سکولونو کې هم داخل کړي خو کوشش وکړئ چې د خپله پښتو ته یېره نه شي هغه یو شعر دی که نه وایي نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هیرول بې کمالي ده نو زه وایم چې که دا مونږ په دې حساب داسې روان یو دا مونږ او دا خبره ما په څو ځایونو کې کړې ده په مردان ریډیو کې مې هم کړې ده چې ژبه هله ختمیږي چې کم خلک چې دي هغوی د خپله ژبه ویل پرېږدي او په دې ویلو ورته ځان بدي ښکاري نو بالکل هغه ژبه بیا ختمیږي نو داسې بالکل مه کوئ که تاسو هر ځای ته لاړ شئ الحمدلله الحمدلله موږ ته چې څوک هم وایي ته څوک یې نو زه ورته یم زه پښتون یم هغه که په کراچۍ کې که په لاهور کې زه بلا ځایونو ته تلم که څوک تپوس وکړي ته د کومې علاقې سره تعلق ساتې زه ورته یم یاره زه د خیبر پښتونخوا یم او پښتون یم مونږ به دې فخر کوو چې مونږ پښتانه یو بالکل نو دا خپل فخر وګڼئ په پښتو په پښتونولۍ فخر کوئ دا داسې خبره نه چې تاسو ته بې ځان بد ښکاري الحمدلله ما د بې ځان بد نه ښکاري که څوک هر څه وایي زه وایم زه پښتون یم زه د خیبر پښتونخوا یم ډېره زیاته مننه ستاسو جی نو مینوالو تاسو د دې د پیغام هم واورېد د دې خوږې خبرې هم واورېدې نو دا نعیم شاکر صاحب چې تاسو واورېد اوس د دې ورسره مال اشفاخان لره کې اجازت په لوی الله مسپارم د الله په امان